آیا د میرمنې شیدې د کوروالې پر وخت کې خوړل کوم تاوان لري او که نه؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګومړي نشان ووهئ. مننه. آیا د معاملې په دوران یا د سکس په دوران کې د میرمنې سینې خوړلی شو یا هم شیده خوړلی شو که نه؟ که څه هم اکثره خلکو ته دا نافهمي وي چې د میرمنې شیدې خوړل ګناه لري او که ثواب لري. د دې څخه ناخبره وي، خو بیا دې قصه کې نه وي، خو خاص خپل ځان خلاصوي او دغه خبرې په قصه کې بیخي نه کېږي. اکثره داسې خلک دي چې د دې خبرو په تشویش کې دي چې آیا زه د میرمنې سینې یا شیده خوړلی شم او که نه. نو د دې لپاره اکثره ډېر سوچونه او فکرونه کوي، نو د شرم د لاسه چاته ویلی هم نشي. د دې خبرې د سوال په جواب کې به زه تاسو ته ووایم چې هغه خلک چې د میرمنې شیدې خوري دا بالکل ناروا دي او ګناه لري. نو د دې پر ځای چې تاسو د میرمنې شیده وخورئ، نو تاسو کولی شئ د میرمنې د سینو سره مستي وکړئ، تر څو میرمن هم رامنځته شي او ګرمه شي. د میرمنې د سینو سره مستي کول د دې سبب کېږي چې تاسو سره میرمنه یو ځای هم خلاصه شي. اکثره داسې نارینه دي چې بیخي په دغه طریقه نه پوهېږي، صرف خپل قید اعظم مراجعوي او خپل ځان خلاصوي او د هغه وروسته بیا یې د دې په قصه کې نه وي که د میرمنې شیدې خوړلې وي او که نه وي خوړلې. خو صفا خبره داسې وي چې زه به تاسو ته ووایم چې د میرمنې شیدې د معاملې په ټیم کې باید ونه خوړل شي او دا حرام دي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.